د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پی ټی آی چیرمن د هغوی هلیکاپټر ته یو حادثه راغلی و چې د هغوی د هلیکاپټر چې کوم پایلټ دی نو د هغه اچانک طبیعت خراب شوی و 13 ورځ د چکوال د جلسې نه په واپسې کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هلیکاپټر چې کوم پایلټ دی نو هغه ته حادثه راغلی و او د هغه طبیعت چې کوم دی نو اچانک خراب شو د هغې په نتیجه کې عمران خان دا ویل چې را وس با زمونږ دغه پایلټ چې کوم دی نو دا به چینج کول غواړي او زمونږ دغه جهاز چې کوم دی یا دغه هلیکاپټر چې کوم دی نو دغه مخ په وړاندې څوک بوزي هم په دغه سلسله کې د هغوی سره یو اپشن هم نه و چې په دې کې د پاکستان تحریک انصاف شبلی پراز کوم چې په تیر وخت کې د ایرپورټس کې هم پاتې شوی دی هغوی وویل چې دغه پایلټ چې کوم دی نو دغه په ځای به دا ډیوټي زه کوم او د هلیکاپټر به مخ په وړاندې زه بوزم د هغې نه وروستو د چکوال د جلسې نه په واپسۍ کې عمران خان د گاډي په ځای واپس په هغه هلیکاپټر کې راغی خو ویل کېږي دا هم تیاره د سازش او که دا څو چې د پایلټ طبیعت چې کوم دی نو دا اچانک څنګه خراب شو نو په دغه خبرو کې هم ډیر زیات تشویشونه روان دي نو بالکل کتونکو تاسو سره مو دغه خبر چې کوم دی نو دغه شریکو چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان چې کوم پایلټ دی نو د هغه طبیعت چې کوم دی نو هغه اچانک د چکوال د جلسې نه وروستو خراب شوی دی او د هغې نه وروستو دغه جهاز چې کوم دی نو یا دغه هلیکاپټر چې کوم دی نو دغه واپسې کې رسولی شوی چې دی نو هغه شبلی پراز رسولی دی شبلی پراز د پاکستان ایرپورټس تیر هم یو پایلټ پاتې شوی دی خو چاته تر دې دمه دا پته نه وه چې شبلی پراز یعنی د پاکستان ایرپورټس کې ایز ا پایلټ هم کار کړی دی او هغه هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه اوس الوزولی شي نو بالکل کتونکو دغه خبر مو ستاسو سره شریکو کتونکو کو ویډیو مو خوښه شوی وي نو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت د لوی الله پامان